قدرمانو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته زه غوټۍ هرکلی کوم. د چین د باوجي ښار او چنګدو ښار ترمنځ د اوسپنیزې لارې د براکي کېدو پروژه په 1985 کال کې په رسمي توګه شروع شوی چې دا په چین کې د اوسپنیزو لارو د براکي کېدو بهیر پیل بلل کېږي. د 2024 کال تر پایه په چین کې د اوسپنیزو لارو د براکي کېدو اندول 15.8 سلنې ته رسیدلی و چې دغې چارې د دغه هیواد د عصري پرمختګ لپاره خوځنده ځواک برابر کړی دی. په دغه بهیر کې د چین ترافیکي جوړښت تعدیل شوی او په دې مناسبت د اقتصاد، زرغون رنګ، تخنیک او د خلکو د ژوند په شمول ګڼو برخو کې پرمختګ چټک شوی دی چې دغې چارې د ترافیکي چارو په برخه کې د اختري چین د آبادولو لپاره ښه زمینه هم برابر کړې ده. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې په چین کې د اوسپنیزو لارو د عاري او عصري کېدو بهیر په باب معلومات در سره شریک کړم. د 2024 کال تر پایه په چین کې د براکي شویو اوسپنیزو لارو عمومي اوږدوالی 1,20,000 کیلومترو ته او اندول یې 15.8 سلنې ته رسیدلی و. د براکي شویو اوسپنیزو لارو واره دا دی چې خوځنده ځواک یې لا قوي، سرعت یې لا چټک او د چاپیریال ساتنې رول یې لا مثبت وي. د بېلګې په توګه تر براکي کېدو وروسته د باوجي ښار او چنګدو ښار ترمنځ پر اوسپنیزې لارې د اورګاډیو د راکش کولو یا وړلو ډېر لوړ وزن له 950 ټنو څخه 2,400 ټنو ته پورته شوی دی. دغه راز د داتون ښار او چینخوانګداو ښار ترمنځ په اوسپنیزې لارې کې د اورګاډیو بار وړونکی وزن 10,000 ټنو ته رسیدلی دی. د تګ راتګ د سرعت په برخه کې د فوشین په نوم د CA400 نمبر د ګرانډي اورګاډیو د تګ راتګ سرعت په ساعت کې 350 کیلومترو ته رسیدلی دی. په غی وخت کې په هر ساعت کې د 400 کیلومترو په سرعت د اورګاډیو د کش کولو لپاره د برېښنا د برابرولو د سیستم څېړنه هم روانه ده چې دا به د ګرانډي اورګاډیو د نړیوال سوداګرۍ نوی شاخص وټاکي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې تر براکي کېدو وروسته به هر کال په براکي شویو اوسپنیزو لارو د کاربن د ایستنې اندازه لسګونه میلیونه ټنه کمه شي. برسېره پر دی د اوسپنیزو لارو پر وړاندې د طبیعي ناورینونو د څار سیستم او د کاشش د فرعي تمځای د څارنې د کومکي سیستم په شمول د ډیجیټل او ځيرک کېدو سیستمونو د اوسپنیزو لارو د ادارې ځيرک ځنځیر بشپړ کړی دی. اړوندې شمیرې ښیي د یادو ځيرکو سیستمونو په مرستو سره د کاشش د برېښنا د برابرولو تجهیزاتو ناتواني اندول 10 سلنه ټیټ شوی. په لویه پیمانه یې د ترمیم دوار 10 سلنه اوږد شوی او د ادارې لګښت یې 10 سلنه کم شوی دی. په عمومي لحاظ په چین کې د اوسپنیزو لارو د براکي کېدو بهیر له مختلفو جغرافیایي ځانګړتیاوو سره سم بېلابېلې اړتیاوې پوره کولی شي چې دا په نړۍ کې د اوسپنیزو لارو د آبادولو لپاره ښه مثال او لایحه برابروي. درانو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.